گینټکی خا بس درالم بس بیغمه شه درالم بیغمه شه درالم کنه صحیح یارو لکه په خاله نه خو مې مخلي ځان یې ځناول جوړ کړی یو بچی دا څنګه نه ټینګه پوره هغه چې په ایماندارۍ کې یو مين چې ساړې دی ما زه په منډه ما حالات مې ډېر خراب او نو یلا په هغه باندې ما زه په کار ځا بده یارو کې دا توخرا ما سره کې نشته زه دا توخرا وای نو خدایا د دې علي مسجد جمعات کې به دې زه شهید کړی وم چې د دې ډېرو منډو نه خلاص شم مړه مې وچاوته منډې مې نه ختمېږي وای موری وای کلمه میرا وته کلا برا رشی لکه وبېره ودرېږه دغه سینې او طوفان په شان روانه یا لکه ویم په ایمان کټی می ستا به هم کله څه چل شوي دي ما ته خو ووایه که نه فقطاران حالته یا کاکاجي ویم ته مسله نشته ځان راسوم بیا به دې پیکم وخت راسره نشته کنه بیا حالات ډېر خرابېږي ووایه که نه یو نو تا ټیم نه دی که نه کاکاجي ویم بیا به درته ویم قربان شم دی نه زار شم درته اوس سره ټیم نشته بیا به درته ویم هغه مړې شوي دي جنازې نه 2 بجې جنازه ده یو نیمه ګنټه پاتې ده یا کاکاجي نشم متلی جنازو ته نیم جوړې خپله جنازه رانه کېږي غر کېږم که ونرسېدم نو څه چل شوي دی یا خدایا خو بیا بې درته ووایم کنه اوس مې پرېږده ټیم نشته قربان شم در خدایه پاکه دا څه قهر و غضب راغی چې د باندې دونه تادي او منډه وښکی خو دې که نه یا الله توبه یا الله توبه وا ته کو د پلار پټې دا دې پکې راخته دی ودرېږه څنګه دا ته باید ووایې که نه دې پټې کې د پلار ګوټ کړی دی چې ته پکې داسې راخته یې در سره ویم په ایمان کې را سره ټیم نشته او په دې لنډه ځان کور ته رسوم ویم چې کور ته ورسم ډېر ضروري کار مې نه نو خدای دې بېرته دوه سرې چیلي وباسه نو په فصل کې راخته په دې خو د ما خانه تا خانه شوې بیا به د خیر دې تاوان درکړم ټول پټې دي راته پاکستان ته ته دا وګورې دي ضرور ویم غر کېږم که کور ته ونه رسېدم که نه نو حالات مې نور خرابېږي خدای دې په ټرک وولېږه خدای دې بېرته سنډه وباسه ته دا روزه دې خوا دې خوا روزه دې خوا دې خوا ما نه خو دې لار نه پکړې دي نه ما کم نه رخصه نه ته مو دغه دا شابه ولا شوف زه دې پلار څوک یم مستمري پټي باندې کې تاسو پیره مال مور مې څنګه مور به نو څوک دې هم ښه مور دې خوا خدای دې بهته د وارو د غو په ټول فصل دې نه تباکو سر خوړلیا ایت نه له چوپتاشه یا الله خیر چې په دې غنو کې څه چل دي دا کاکا دا بیا وځه دې ټول غنی دا غږ کوټه با ودرېږه ویم ټیم نشته زما په دې کنو کې دا سنډه څه دا پرېښېدا پکې ته وې مېلو کې خفه نه شي بیا په دې لنډه باندې راتلم که نه مې چې په دې لنډه کور ته ورځم ډېر ضروري کار دی دا لنډه نه زما کې ښکاري خبره ډېره نه نشي پرېږدم دغه تمله بېخه تاوان نه کړی دی ما دا چل دی که نه چې هغه حساب کتاب وکړو ستا سره به بیا حساب کتاب ما سره به اوس حساب کتاب کوې په دې ځای یاره ټیم نشته که نه ټیم نشته په خدای باور که بیا به در سره وکړم ځان راسومه پرېږدم دې نه خبره ای سنگه خدا با دیدارم پا گوتو لاکی نگودم بلا سالا
خدایا نو پیښ او بنیاد دې وباسې خلک وایي لاره کولو په جومات وانکه اوسني خلک کورونه لویوي او لارې تنګوي نو په دې کې به ورته څنګه دي خدایا ډېر ناوخته دی لاره پرېږدې خدای دې انصاف یو نه روغې خو لیوني نیمه خو دې وخت کې لیوني تاسو په دې تنګه لار کې څه کوئ دې وخت کې تاسو کوئ ما پرېږدې دا څنګه ده یو ځل به په دې خو غټ جدي دي ته نه شي سما ته دا وایي چې دونه تنګ یې که نه او ګوره چې نه دې تنګ یم په هغه غټه راتاوشه یاروره ټیم را سره نشته په دې لنډو لنډو ځان رسوم په دې لنډو لنډو لارو ځان رسوم تاسو ما ته څه پسې مخې ته ودرېږئ او خبرې راته کوئ پرېږدې که نه خدای دې خبر کړه دیوالونه یې رانه کرېک کړی دونه تنګ دیوالونه او وړې لارې مو جوړوئ زوی مې یو څه یې وو نه دا څه چل دي خبره وړئ بیا به تاسو ایمان ته بیا ګورم خدای چې ورته دیوالې ورته ظالمانه ښځینه بیا دې خلاصېږه تاسو به ګورم اوس خو لاس نشم جوړی ځکه چې ما سره ټیم نشته سیده ده سیده مړه خدای دې تباه کړي دا ګوره دیوال یې ټول کرېک کړه نه څه ضرورت چې په دې راخوشئ په بله دې راتاوشي خدای دې تباه کړي لیوني کړه چې اثر خوړلې بس کله راځي تپاسې ماښام دی او رانغې خدای دې راولي چې زه به دې خوښ شمه دونه یې ناوخته که دا ولې ښځې په منډو منډو مې زاره شنه شوه په جیب کې مې دومره پیسې نه وي چې په ګاډي کې راغلی وم وایه څه وې په انتظار خو دې مړه کړمه ښه څه حکم دی میډم حکم دا دی که نه چې زما د ګولۍ ټیم دی ما له لږ اوبه راکړه ګولۍ ورسره اچوم څه آ